بسم الله الرحمن الرحیم. د میدان وردګو ملي راډیو ډیرو درنو اوریدونکو سلامونه، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. د نن ورځې لنډو او مهمو خبرونو ته مو زه فهم الله افغان هرکلی کوم. د میدان وردګو والي د ولسونو ستونزو اورېدو په موخه لومړی حصه بهسود ولسوالۍ ته په سفر د دغه ولسوالۍ له قومي مشرانو او سپین ږیرو سره وکتل. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي د مسؤلینو دا ډول سفرونه هیله بښونکي بولي. د ښاري اوبو رسولو او فاضلابو اماراتي شرکت وایي چې د فاضلاب چانخونو د جوړولو په برخه کې د اسانتیاوو برابرولو لپاره یې د خپلو خدمتونو تعرفه 53% راکمه کړې. د یادې ادارې رئیس مولوي غلام رحمان کاظم ویلي چې دغه پریکړه د استوګنیزو ودانیو، سوداګریزو مرکزونو او عامه خصوصي بنسټونو لپاره د فاضلابو چانخونو د جوړولو لپاره شوې. د نوموړي په وینا تر دې وړاندې د چانخونو له ټولیز لګښت څخه 15% تعرفه اخیستل کېده چې اوس 1% ته راښکته شوې ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې یاد وزارت په تور بازار کې په غیر قانوني توګه د ترکیه او نورو هیوادونو د کاري ویزو د صادرولو له امله د یو شمېر سیاحتي او زیارتي شرکتونو استازي او مسؤلین احضار کړي. د یاد وزارت په وینا له دوی څخه ژمنلیک واخیستل شو چې په راتلونکي کې به د کاري ویزو په برخه کې له خلکو پیسې نه اخلي او هیڅ ډول غیر قانوني فعالیت به نه کوي. یاد وزارت له خلکو هم غوښتي چې پوره پاملرنه وکړي تر څو په دې برخه کې د جعل او فریب ښکار نشي. شینهوا خبري اژانس راپور ورکړی چې د چین شانشي ولایت د ډبرو سکرو کان کې د غاز چاودنې له امله د وژل شویو شمېر 2 ته لوړ شوی. د راپور له مخې 9 کارګر لا هم د ویجاړیو لاندې بند پاتې دي. قدرمن اوریدونکو، د دې مهال لنډ او مهم خبرونه همدومره وو چې ما فهم الله افغان تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښې چارې.